مسله دا ده چې یو سړی نکاح وکړي. عموما زموږ معاشره کې داسې کېږي چې خلک نکاح وکړي، هلک و جینۍ نکاح وتړي، یعنې کویدن وشي. بعضې وخت کې داسې وشي جینۍ هلک په موبایل باندې خبرې کړي، یو بل سره مار شي او د هلک ورله طلاق ورکړي. په دې صورت کې د مهر څه حکم دی؟ نو زموږ د پښتنو رواج دا دی چې کوم هلک جینۍ له سامان ورکړي وي هغه د جینۍ نه واخلي، او جینۍ چې کوم سامان هلک له ورکړي وي نو هغه چې کوم دی نو هلک جینۍ له ورکړي. زموږ د پښتنو دا رواج دی. او چې کوم مهر دی هغه لاړو تباه شو، د دې څوک خیال نه ساتي. نو مسله دا ده چې کله کدن وشي، نکاح وشي، او د رخصتۍ نه مخکې طلاق وشو، هلک جینۍ طلاق ورکو، نو په دې صورت کې به د نیم مهر ادایګي دا په هلک باندې واجب وي. لکه مثلا په کویدنه کې 1,00,000 روپۍ مهر کې مقرر شوي، اوس د رخصتۍ نه مخکې طلاق وشو، نو اوس په دې هلک باندې نیم مهر ادا کول دا واجب دي. او دا په دې مخکې آیات کې دا خبر روانه ده. دا یو مسله ده.